پښتنو په خاوره چیرته چې د زمانې له جبره له شدید بېوزلۍ او جبې کمالۍ او کمعلمۍ د سیاستوالو له فریبه د پردیو له جګړو سربیره د ملا له قهر دوزخي کولو او تکفیر کولو تر ویرې لاندې ژوند تیرول هم یو چلنج دی. هلته د جنوبي پښتونخوا ملا نورالدین اغا په خپله خوږه ژبه د دین د داعي په توګه د ټولنې د روحاني اصلاح علم پورته کړی دی. هغه د کویټې د لوی جومات امام دی. هره اونۍ د پښتني جغرافیې په خواخوږۍ او پر پښتنو د روانو سیاستونو اړوند بیانونه خامخا ورکوي. خو د ټولنې له نورو اقشارو سره ناسته پاسته انډیوالي مجلسونه او حتی خنداګانې هم له چا نه پټې نه دي. ځکه خو هره جمعه زرګونه پښتانه د هغه په امامت د لمانځه د اداینې له ارمان سره ورټولیږي او د تقریرونو او مجلسونو اورېدل یې غواړي. نن را سره د دغه خوږ ژبې پښتون عالم ملا نورالدین اغا لیدونکي یاستئ. هغه زموږ ډېر قدرمن مېلمه دی. اغا صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلی. السلام علیکم. تاسو ته هرکلی وایم او ستاسو کور ودانۍ وایم. ستاسو قدر زما په زړه کې دی. الله مې ژوندي لره، الله مې آباد لره، الله مې کامرانه لره. جوړ به یاست او روغ به یاست. ډېره مننه. ملا صاحب، د ملا صاحبان خو د ملا په نوم باندې ډېر سخت غوسه کېږي که نه؟ د دوی په ځای باندې مفتي، مولانا، شیخ نومونه غواړي. ولې د ځان سره د ملا د تصغیر نوم کاروئ؟ او ولې خلک درته اغا صاحب وایي؟ دا د سیدانو اغا دی که د لوی کندهار اغا لقب دی؟ شینواري صاحب، خبره داسې ده چې ملا خو هسې زموږ په علاقه کې که چا ژره درلوده او عمامه یې پر سر و، بس خلک یې ملا صاحب بولي، خاص کر د افغانستان په سیمه کې. او زموږ خواته هم چې لږ د مسجد امامت کوي، لمونځونه ورکوي، نو یې ملا صاحب بولي. نور هغه مفتي و مولانا او مولوي و تورې خو نو هسې مطلب د ځان لویي ده چې سړی یې بیانوي یا یې ځان ته ښکاره کوي، هغه په کار نه وي. الله پاک په موږ دوی ټولو خبر دی. او خبره د اغا صاحب راله. اغا صاحب خبره داسې ده چې زموږ په علاقه کې اغا و سید هغه چاته وایي چې هغه د اهل بیتو سره، هغه د پیغمبر علیه السلام د کورنۍ سره تعلق چې دی هغه لري. یعنی که زما خاندان، زما نسب روان سي، نو دا جیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها ته درېږي. بیا چې د هغې لاندې سطح کې مطلب امام حسین ته درېږي. نو په دې وجه زموږ په علاقه کې و هغه چاته بیا یا اغا ویل کېږي یا سید ویل کېږي. او د ځینو خلکو هغه نوم هم کافي وي که نه، لکه ستاسې. خو بیا هم نورالدین اغا چیرته پیدا شو؟ تر کومه یې څه شي کې زده کړې وکړې؟ زه خبر یم چې ستاسې کورنۍ کې ډېر لوی علما تېر شوي دي او ستاسې قبلګاه صاحب هم لوی عالم و. شینواري، خبره داسې ده چې ما د لې په کوټه کې، د کوټې چې کوم ښار دی، د لې زېږېدلی یم. تقریبا د 1900 تقریبا یو کم اتیا کې، 89 کې د لې د کوټې چې کوم ښار دی بالکل نږدې زموږ خپل کوچنی کلی دی د کاکازي سیدانو په نامه باندې. زما بابا چې دی هغه عالم نه و. زما بابا چې دی هغه داعي و، د دعوت او تبلیغ سره ډېر زیات تعلق و. که زه دا ووایم چې مطلب ټول ژوند یې د دعوت سره تېر کړی و، په دعوت کې تېر کړی و، بیا د هغه دعوت نتیجه ده چې زه مطلب و دې لارې ته وقف کړلم یا یې وسپارلم یا یې دې لارې ته مخ کړلم. نو بس الحمدلله بیا په مدرسو کې سبقان ویل ویل ویل. بیا الله پاک د 1922 کاله مخکې بیا هغه چې کوم زموږ د علم سلسله ده هغه ختمه سوله. بیا مطلب د مدرسې راووتو، بیا جومات سو، بیا امامت سو، بیا سبقان سو، بیا وعظ و نصیحتونه سو. نو تر اوسه پورې خبره تر دې ځای راغلې ده. اغا صاحب، ولې دومره نرمې ډېرې زیاتې ټوکې کوئ؟ په تاثیر باندې خبرې چې ځینې ملایان در سره په دې کار باندې وران دي. هغوی وایي چې د زیاته او خورا زیاته نرمي کوي، خندا کوي، د ټولنې سره دا شیان به سمون خوري، خو د ملایانو جامې سره دا صحیح نه راځي. شینواري، خبره داسې ده چې په دې بازار کې هر سړی په ګټه پسې راوتلی دی. څوک د دنیا په ګټه پسې، څوک د آخرت په ګټه پسې راوتلی دی، څوک د تعلیم په ګټه پسې راوتلی دی. نو زه نرمي کوم، زه به خپله ګټه جهان ته کښېږدم چې ما څه ګټلي دي، لاس ته مې راوړي دي. چې څوک سختي کوي هغه د خپله ګټه د بازار ته، د جهان ته کښېږدي، درهم ته کښېږدي چې هغو لاس ته څه راوړي دي. زموږ د خوږ نبي تر ټولو عظیم یو صفت دا هم ولو چې ډېر نرم و،
دومره نرم و چې د الله رسول به موږ ته امر کوي چې تاسو نرمي کوئ، په نرمي باندې بیا تاسو ډیره لاره چې د هغه وړلی سئ. سختي مه کوئ، سختي چې د هغه به بیا ډیر تاوان او نقصان چې دی هغه در ورسوي. نو زما چې کوم مینوال دي، زما چې کوم ملګري دي، زه د هغو سره ډیره نرمي کوم. په دې کومه چې ګوندې دا خلک د دعوت والا سره، د علماو سره، د اسلام سره، د الله سره، د رسول سره ډیر تعلق چې دی هغه راشي. خو د بده مرغه په موږ کې داسې پیښه شوې ده، پښتانه فطرتاً چې دی هغه ډیر سخت راغلي دي، په مزاج کې سختي ده. اوس د دې کوشش دا دی دا خو دې چې کوم اسلام الله او رسول موږ ته یې دی هغه انتهایی نرم دی، خو بیا موږ پښتانه راولاړ سو هغه اسلام خپل مزاج له راواړوي، نو چې پښتانه چې فطرتاً سخت دي نو هغه اسلام هم دغسې سخت بلل کېږي. صحیح. خو ستاسې رفتار او بیانونه هم د شاوخوا ملایانو خلاف دي که نه؟ مثلا دوی د روزي خان په نامه باندې یو کومیډین ته ډېر سخت په غوسه و، ستا ورسره د خنداګانو ویډیو راغله، دوی یو سړی تکفیر که په دا کوټه کې، بیا بالاخره یو پولیس راغی هغه یې وواژه، تاسې د هغې کار مخالفت وکړه. دوی ملتپالو سره حتی لګېدلی لستوړی هم له ځانه غوڅوي، ته ورسره انډیوالۍ کوي، په سټیج باندې دفاعګانې کوي. شینواري خبره داسې ده چې زموږ د الله د رسول چې کوم زموږ نبي و، د هغه ډېر زورور ښایسته اوصاف و. هغه به د کوچنیانو سره د کوچنیانو په لهجه کې غږېدی، بیا به د سپین ږیرو سره د سپین ږیرو پر لهجه غږېدی، بیا به د هغسې د ځوانانو سره د ځوانۍ په لهجه غږېدی. یعنې دا یو ډېر لوی اعزاز دی، یو ډېر لوی صفت دی چې الله یې چاته ورکړي، چې پیغمبر علیه صلات وسلام به چې د هر چا سره کښېنستی، هر څوک به ورسره کښېنستل، د هغه به دا فکر و چې پیغمبر علیه السلام یوازې زما یار دی. څومره زما سره خوږ مجلس وکړي، څومره زما سره ښایسته بانډار چې دی هغه وکړي. نو زه پر هغه لاره باندې روان یم چې ځوانان راسي په ځواني به ورسره غږېږو، که سپین ږیري راسي په سپین ږیرتابه به ورسره غږېږو، که بچیان راسي پر هغه به ورسره غږېږو، یو کامیډین راسي د هغه سره به په هغه ژبه باندې غږېږو. اوس که دی ما لره راسي زه په خپله ژبه ورسره غږېږم، شاید چې بیا به په ټول ژوند زما نوم وانخلي. نو دا موږ چې د دوی سره نرمي کوو، د دوی سره مینه کوو، د دوی سره الفت محبت کوو، هغه دغه شی جوړ کړی دی چې بیا دی کله زموږ حجرې ته راسي، زموږ مسجد ته راسي، نو نرمي چې د هغه ډېر لوی صفت دی، الله پاک دې هر مؤمن مسلمان ته ورنصیب کړي. نو خو دغه یو خبره دې راته ونه کړه چې ولې د نشنلیانو د ملتپالو ملاتړ کوي او ولې د هغې مسلې لکه د تکفیر خو هم ډېر زیات دی په پښتنو کې. په دې راته ووایه چې دا ولې دومره زیات کیږي او خلک بیا پښتانه پکې وژل کیږي؟ یاره شینواري صاحب خبره داسې ده چې زموږ هر کمال د پښتنو د دا اوس ژوند در ښیم، دا یې هر کمال چې حاصل کړی دی هغه یې کامل نه دی حاصل کړی. یو سړی دومره پوه دی یاره چې چا مطلب پیسې لاندې وي نو دا ګناه کبیره ده، بیا دی راولاړ شي په دې ګناه کبیره کې ورته وایي ستا مونځ چې دی هغه نه صحیح کېږي. اوس که دا ږیره چې دا هغه زموږ د اسلام یو شعار دی، که د چا ږیره نه وه بیا دی مطلب د اسلام د لیسټه باسي. ما درته وویل چې موږ هر فن حاصل کړی دی، هر فن ویلی دی، نو موږ کامل نه دی ویلی. دومره مې ووایي چې ځان راته فرشته و بزرګ ښکاري، هغه دویم چې کوم راته ناست دی هغه بیا مطلب بېدینه و، د اسلام لیرې راته ښکاري. بیا خبره داسې ده چې شینواري صاحب چې دا زموږ په علاقه کې و، زه د دې مسجد امام یم، پر ما د مسجد اثر ښکاره کېږي. که د هغه زه بازار ته ولاړ سم د بازار اثر به پر ما ښکاره سي. نو دا کم کسان چې په بازار کې اوسېږي د هغسې مطلب په مختلفو ګوندو په مختلفو نومو دی کارونه کوي، خامخا به د دنیا اثر چې دی هغه ورباندې راځي. یو واره د دنیا اثر ورباندې رالی، بیا د شیطان کوشش دا دی، بیا علما راولاړ سي دا مطلب شاته وغورځوي. نو دا خو ډېر لوی خیانت دی. زه دا زما ملګرو علماو ته وایم دوی په د عوامو باندې ډېر کار مه لرئ. دا زما چې اوس مسجد جوړ شوی دی تقریبا 14 کروڑ روپۍ څه پورته کښته به یي، دا ما خرڅ پکې وکړي، دا مسجد جوړ سلو. په دې 14 کروڑ روپۍ کې زما په خیال سره 14 لک روپۍ ما ته علماو نه دي راکړي، ما ته طالبانو نه دي راکړي. نو چې ما ته علماو طالبانو نه دي راکړي، د دین او د اسلام یو دومره عظیم مرکز جوړ کړي، مرکز یې منم او نورې خبرې نه منم، دا بیخي نامناسبه خبره نه ده. خو دا خبره باندې لږ تم پاتې کیږو. تاسو یو بل شي کې ډېر مشهور یاستئ، هغه روشنفکران او ملتپال مشران چې نور ملایان یې تر اوسه پورې بد ګڼي، ته یې ستایې. ما تا نه خپله اورېدلي چې غازي امان الله خان باندې ډېر زیات مین یاستئ، خان شهید، باچا خان، ګیلمن شهید،
منظور پښتين چې شکر دې ژوندی دی دوی ډېر ستایي. دوستان ملایان د سره په دې باندې اختلاف نه لري، بل دا چې دا خبرې خو د استخباراتي ادارو داسې دشمني هم لري که نه، ولې نه ډارېږي په دې کارونو؟ یاره شینواري صاحب خبره داسې ده چې دا د جهان قانون دی. په بازار کې چې سړی یو څه شی وویني نو چې په هغه کې کومه خوبي یي، کوم صفت هغه به بیانوي، که هغه تور به بیانوي، که سپین به بیانوي، که خپل به بیانوي، که پردی به بیانوي. دا نو څه معنا ده چې زه راولاړ سم زما د فکر خلاف دی، بس نو هغه بیا د اسلام هم خلاف بلل کیږي. دا څونه لوی تاوان او نقصان ورسېدی. یعنی هر سړی اوس غازي امان الله خان راواخله، دا په د خپل وخت کې په خپل زمانه کې په خپل مطلب بادشاهي کې ډېر لوی خدمتونه کړي دي. بیا د هغه مطلب راځه تر ګلمن شهید پرې، یعنی هر سړی تر خپل وسه ډېر خدمتونه کړي دي. نو ما خو د نفرت پټۍ پر سترګو لګولې ده. دا عجبه خبره ده. امام شافعي صاحب غالبا فرمایي وای دا انسان داسې دی کې د چا سره مینه او محبت رالی بیا به په هغه کې صفتونه نه دی، به صفتونه پکې راباسي. کې له چا سره نفرت رالی بیا به په هغه کې دغه شان نه چې دا د غیبتونه کوي، دا د بهتان او بدر پسې وایي. موږ د خلکو سره دومره محبت کوو چې د هغه بدوم بیا شراته ښکاري. د جهان سره موږ دومره نفرت وکړي چې هغه شی هم اوس موږ ته بد ښکاري. یعنی په دې خبره کې موږ ډېر شاته راغلي یو. و سعید صاحب خبره دا ده، ته په خپل پیټ کې، ته په د خپل ژوند کې ډېر لوی خدمت کوي د پښتانه قام دپاره، د خپل ملت دپاره. نو اوس د دې معنا خو دا نه سوه چې ته زما همکاره نه یې، ته زما هم فکره نه یې، ته هم زما هم ذهنه نه یې، نو زه به تا غورځوم. په دا بچیانو کې یو بچی چې دی هغه د پلار مطلب په یو انداز خدمت کوي، بل بچی په بل انداز کوي. نو اوس بابا را ولاړېږي، د یوه بچي په تعریفونه کوي، دا نور به غورځوي. دا زموږ طبقه، یعنی دا زموږ خاص کر علما چې کوم دي، هغه به دې خبرې ته وتړل سو چې اول له تا پوښتنه کوي چې ته څوک یې، که تا ورته زه پلانه یم، بیا د کوم ګوند سره تعلق دی؟ د فلاني ګوند سره. په د فلاني ګوند سره د بیا ورانه ده، بیا جګړه ده، بیا قتل دی، بیا بدي ده. حالانکه په هغه کې به بیا ښه خلک هم وي. ما په ډاګه دا خبره کړې ده، ما ول چې زما دوست دی غلط کار پکې ووینم و غلط وایم، زما دشمن دی چې ښه کار پکې ووینم و ښه وایم. بس دا یو ډېره لویه فارموله ده، ډېره لویه پالیسي ده. په دې کې هېڅوک زموږ سره اختلاف نه کوي. ها زما ذهن، زما فکر دا زما معاشره که بیا ما ته بله خبره راښایي نو زه د هغه پابنده نه یم. او پاته دا بله خبره سوه چې استخبارات دي. نو استخبارات زما په خیال سره موږ داسې یو منفي کار کړی نه دی. اوس ما منفي کار کړی نه دی چې زه مطلب یو داسې غلط کار وکړم هغه راسي ما تر لاس ونسي. بس عامه خبره ده، موږ په دنیا کې د انګریزانو صفتونه کوو، د یهودو نصاراو صفتونه کوو چې هغه ساینسدانانو پلانی افلاطون ارسطو پلانی تیر شوي دي. نو که دا کسانو وکړو نو بده خبره ده. بیا هغه موږ په چوکاټ کې کوو. چوکاټ داسې چې علما هم خورا څخه بده نه کړي، د هغسې چې څوک مطلب سټیج دی هغه هم خورا څه بده نه کړي. بس په هغه کې به خپله ګزاره کوو. شینواري صاحب نه، دا د کومو خلکو چې ته ستاینه کوي او ما تاسو یې نومونه یاد کړ، دا یوه نظریه ده، ملت پالنه ده، لوی افغان کېدل دي. تاسې د افغانانو کډوالو په سر باندې هم ډېر زیات توند بحثونه وکړل، بیانونه مو ورکړل. دغه شی درته دښمني جوړوي، دا تر اوسه پورې ضرر تا لیدلی؟ د شینواري صاحب زه به عجبه د خپل ژوند یو خبره درته وکړم. ما اوس فلحال په دا یوه میاشته کې 15,000 کیلومتره په ګاډۍ کې سفر کړی دی او ګاډۍ ما په خپله چلوله. په یو 2-3 سفرو کې بس ما سره یو ملګری را سره و، په ټولو سفرو کې زه یوازې وم. بیا زه د یو ډېر غټ خان ملک سره ملاو سوم، زه ملاقات له ورغلم. بیا چې د باندې راووتلو بیا ما ته ویل ستا باډي ګارډ ګنمین مالزې نه لرم، ول ستا ډریور مالزې نه لرم، ولې ته په دا یوازې ګرځې؟ ما ورته ویل خبره داسې ده، ما تر نن ورځې د چا بچی یتیم کړی نه دی، د چا مې ښځه کونډه کړې نه ده. نو ما څوک څه کوي؟ په دې ډېر حیران شو، ډېر خوشحاله شو چې ماشاءالله مولوي صاحب اوس ته په دومره لوی مطلب فکر باندې ګرځې. ما وویل الحمدلله په دې فکر ګرځم. نو موږ شاته چاته تاوان نه دی رسولی شینواري صاحب، ما د چا کور نه دی خراب کړی، د چا بچی مې نه دی اغوا کړی، د چا بچی مې نه دی وژلی. نو بیا به څوک زموږ سره دښمني پر چش کوي؟ صحیح. اغا صاحب ادبیات دې ډېر خوښېږي، زه خبر شوی. حتی ته چې دا کومه عمامه پګړۍ په سره دا هم د نور ملایانو په نقش قدم نه په سره. زه خبر یم چې تاسو وایئ چې دا خوشحال خان خټک داسې په سروله، نو زه یم داسې په سروم. حتی ما دا د عبدالباري جهاني سره مرکه وکړه که نه، تا ما ته میسج وکړ چې که تا سړی ملایانو سره ډېر وران دی
خو خوښیږي مې. کله مو فکر کړی چې شاعران ولې تاسو باندې لګي؟ خبره داسې ده دا فطرت دی. الله پاک چاته په یو فن کې فطرت ورکړي، چاته په بل فن کې فطرت ورکړي، بیا چې د چا سره تعلق لازمي هغه شی اثر ورباندې کوي. ما ته اوس د عبدالرحمن بابا کلام پروت دی، ما ته د غني خان لټون پروت دی، د هغسې د عاجز کتاب راواخله، بس چې د دې کتابونو پیدا کړم زه وایم، بیا ما ته دومره مزه راکوي، ما ته دومره خوند راکوي. دا د اشعارو دومره انتیکه دنیا ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي بعضې داسې شعرونه سته چې هغه د حکمت ډک یې. اوس د هر مطلب شاعر یو داسې شعر سته چې بیا لس ورځې یو سړی مجلس وکړي او هغه نتیجې ته نشي رسېدلی، لکه د یوه شاعر یو شعر ووایي او هغه نتیجې ته سړی ورسېږي. بیا زموږ پښتو د نو ضروري خو نه دی چې زه ملا یم، زه به خامخا د مسجد او د ملایي سره تعلق لرم. ما ته د انګریزي اجازه سته، ما ته د روسي زبان اجازه سته، ما ته د چینایي زبان اجازه سته، په هغه کې ما څوک نه ملامتوي. نو که زه اشعار د پښتنو ووایم او زه پخپله هم پښتون یم او بیا زما د خبرو سره ډېر تعلق دی، نو بیا خو نو ملامتیا د کومې خوا پکې راځي؟ دا لټون دی یاد کړه، د غني خان شاعري دی یاد کړه که نه. ما هم دا پوښتنه وکړه چې دا عبدالباري جهاني تا راته یاد کړه چې ملایانو سره ډېر وران دی. کله مو په دې باندې فکر کړی چې ملایانو سره دا شاعران ولې ډېر وران دي او بیا ستا خوښېږي؟ خبره داسې ده چې شینواري صاحب د ملایانو دغه د جهان مزاج نه دی معلوم کړی. لکه هغه مطلب شاعران خلک وایي موقع شناس، دغسې مردم شناس، وقت شناس، دا شان سړی وپېژني بیا به مشکل نه وي. تر ټولو لوی تاوان دلته پېښ شولو چې علما د ځان دپاره د شاعران دشمنان بلي، حالانکې دشمني پر څه ده؟ ولې ده دشمني؟ پر ټول مسلمانان یو دم کلمه ویلې ده، ما هم ویلې دی د مسجد د باندې اوسېږي، زه په مسجد کې اوسېږم، چې زه اذان وکم بانګ ووایم نو دی بیا راځي په ما پسې شاته لمونځ کوي. فکرونه مختلف راتللی سي، نو په فکرو کې اختلاف چې کله راغلی د دې معنا دا نه سو زه به ستا دښمن جوړېږم، ته به زما دښمن جوړېږې. دا څو عمر مخکې زما هغه ټویټر باندې لږ تعلق معلوق ما جوړوي یا جوړېدی، نو ما استعمالویم ډېر. بیا ما د سردار علي ټکر سره څه رابطه وسوله، ده ویلې چې کاشکې د پښتو یو کیبورډ چې دی هغه جوړ سوی وای. بیا ما ورته ته یو میسیج وکړی، ما ټکر صاحب خبره داسې ده دا کیبورډ د پښتو جوړېدل دا یو لاره غواړي. ډول څه لاره غواړي؟ مال دا لاره غواړي چې د قرآن پاک په 7 لهجو کې الله راستولی دی. بیا چې کله د اسلام یا مسلمانان زیاتېدل بیا اختلاف جوړېدی، چا به په یوه لهجه کې قرآن وایي، بل به ورته ویل دا لهجه نه ده، ما دا لهجه اورېدلې نه ده. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه راولاړ شو، بیا دا نور لهجې ختمې کړې، دا یوه لهجه چې د هغه یې ښکاره کړه، هغه یې پرېښوله، په ګرده دنیا یې وخوروله. نو ما په ټکر ته ویلې مال خبره داسې ده چې اوس دا د پښتو چې زموږ کوم مطلب ژبه ده یا زموږ زبان دی یا زموږ ویل دي، نو به موږ راولاړېږو څه پښتو به ختموو، بیا به یوه پښتو جوړوو، د هغه کیبورډ به جوړوو، بیا په موږ چې داسې وسي که نه. زما زړه ته نه لوېږي پکتیکا والا و، هغه د تخار والا و، د قندوز والا و، زموږ روب والا، قندهار والا، کوټي والا، دا به نو څنګه کیبورډ به جوړوو. نو دویم مطلب را سره په دې خبره دغه سو چې یاره دا به څنګه کېدلی سي. یعنې زه دا غواړم چې زما په دنیا کې چې کم خاص کر پښتانه مسلمانان دي د هر مسلمان سره زما تعلق راسي. که چیرې دی کمالداره و په ما کې به اثر راولي، که زه کمالداره وم په ده کې به اثر راولم، نو دا څه بده خبره ده، په دې کې د پریشانۍ خبره نشته. دا تا د سردار علي ټکر یادونه وکړه، مفتي شاکر د جاوید امیرخیل سره ناستې پاستې کوي، مولوي خالص به چې دی نغمه اورېدله، زاخیل صاحب به اورېده، پخواني سندرغاړي به اورېدل، سندرې خو به نه اورې؟ یاره چې کله داسې یو ډېره قومي غزل پیدا سي، سندره پیدا سي، که د امیرخیل یو غزل ډېره انتیکه غزل و چې هغه جنت جنت وطن و که څنګه دا داسې خاري غزل و، دا دومره چې زر اټم بم پر چا باندې وروغورځوي، دومره اثر بیا نه وی کړی لکه دې غزلې چې وکړي. نو دا چې کله سړی واوري زما په خیال سره هسې که ګناه نو د الله څخه معافي غواړو، که نه د معاشري حصه یو خامخا به کله اورېدل سوي. صحیح ده. دا نور ملایان چې قهرجن دي که نه آغا صاحب، سمدستي فتوا لګوي، خلک هم ډاري. تاسو ورته یادونه وکړه، اشاره مو وکړه په سټیج چې پورته شي خلکو ته حتی ناموس یادوي، ښکنځلې کوي او خلک وایي چې زه خو نو د پیغمبر استازی دی، څه به ورته وایو؟ دا ولې کوي؟ آیا د پیغمبر د استازو دا اخلاق دي؟
خبره دا چې د شینواري صاحب چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ژوند یو پهلو یو طرف یو رخ موږ ویلی دی، بل رخ یې موږ نه دی ویلی. الانکه موږ ته خپل نبی فرمایلی دی چې یسرو ولا تعسرو، تاسو اسانی راولئ سختی مه راولئ. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي وبشرو ولا تنفرو، د بخاري حدیث دی. خوش خبری اوروي، په خلکو کې نفرت مه خوروئ. یعنی زموږ خلک دغه یو طرف د جهنم ډیر بیانوي، جهنم دی، کفر دی، نفاق دی، شرک دی، یهودیت دی، نصرانیت دی. دا بل طرف نه بیانوي چې پیغمبر علیه السلام مبارک لره به یو سړی رالی ولیا رسول الله لما بدکاری وسوه، بیا به پیغمبر علیه السلام پر هغه باندې حد جاری کوي، بیا به صحابو پر هغه غږېدی چې دا نو ولې غلط کار وکړي. پیغمبر علیه السلام ورته ویلي ول دې سړي دونه زوروره یا دې زنانې داسې زوروره توبه ایستلې ده چې پر ټوله مدینه شریفه تقسیم کې د ټولې مدینې خلک به الله وبخښي. اوس ته د پیغمبر علیه السلام انداز وګوره، یو سړی راغلی دی، بد کار یې کړی دی، غلط کار یې کړی دی، او بیا هم پیغمبر علیه السلام په دومره ښایسته انداز دا نور ملګري راګرځي چې خبردار خیال کوئ، دا مه وایاست چې دا سړی څومره بد سړی او دې سړي څومره غلط کار وکړي. د غلط کار څخه مابعد بیا دا د توبه وایستله، دا توبه معمولي خبره ده. اوس موږ دا خبره بیانو چې یو سړي بدکاري وکړه، هغه یې سنګسار کوي، هغه مطلب په درو واهي یا هغه باندې حد جاری کوي. دا خبره نو بیا موږ نه د کړې یا نه د اورېدلې چې پیغمبر علیه السلام موږ ته ویلي دي چې دا سړي څه غلطي وسوه، خطا وسوله، الله دومره معافي ورته وکړه چې دا د توبه پر ټوله مدینه تقسیم کړي، الله بیا عفو ورته وکړي، الله بیا معاف. صحیح. ملا صاحب یو بله نیوکه ده، دا ملا صاحبانو ته خدای پاک پیغمبري مسند ورکړی که نه چې ټول مسلمانان واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، د آیات په مصداق باندې ټول مسلمانان په یوه رسۍ باندې په یو دین په یو اسلام باندې راټول کړي. مګر خلک وایي هر ملا چې له هرې مدرسې فارغ شو نو بس د همغې مدرسې په مذهب باندې شو، او همدې وجې نه دې ملایانو په ټولنه کې ډېر لوی مذهبي انتشار پیدا کړی، او بیا راځي خلک ملامتوي چې ولې ډلې ډلې شول. شینواري صاحب خبره دا خبره ډیر سل په سله صحیح خبره ده. زه په خپل ژوند کې تقریبا 13 کاله به ما چې کوم مجلسونه کول نو ما به تقریبا انفرادي مجلسونه کول، ما نیوکې ډیر کولې، ما مطلب د چا عیبونه ډیر لټول پسې ګرځېدم، خو هغه خبره ناکامه خبره و، هغه کامیاب نه و چې موږ دا دین پرا ووایو یا دا دین پرا مطالعه کو، بیا موږ ته دا خبره راښکاره کیږي چې الله پاک دومره عظیم جنتونه پیدا کړي دي، نو دا یوازې د علماو د پاره دي، دا یوازې د مجاهدینو د پاره دي، دا یوازې د شهیدانو د پاره دي. د الله رسول فرمای ادنا سے ادنا جنتی چې په ټول ژوند یې یو واره کلمه شریفه ویلي و هغه ته الله پاک دومره جنت ورکوي لکه دا دنیا لس واره. نو اوس په څه چم کوو؟ نو زه به دا وایم چې خالي زه جنت لره ځم. بیا دغه ډیر لوی تاوان پیر شو د زموږ په وطن کې د هر سړی مطلب په خوا خو زموږ څلور مذهبونه معلوم، یو د امام صاحب امام شافعي، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اوس هر ملا ځان ته خپل مذهب جوړ کړی دی. که ستا د مزاج مطلب خبره خلاف رااله دی فورا راغورځي خپل کتاب راخلي، که زما د مزاج خلاف خبره رااله زه فورا کتاب راخلم، ابس بیا ابل ملامتوم. یعنی زموږ ټول ژوند پر دې تیر شو چې زه حق یم ته باطل یې، زه صحیح یم ته غلط یې، زما خبره سمه خبره ده او ستا خبره چې دغه بې ځایه ده. ژوند پر دې تیر شو، زموږ څه دین پاته شو، زموږ څه اسلام پاته شو، موږ ته د الله کلام د محمد رسول الله احادیث مخ ته پراته دي، ټول شاته پاته شو، دا ځان مې را مخ ته کوي. نو ځکه موږ اوس په دې کې مار وخواړئ، موږ په دې کې ډېر مطلب پړ یو، موږ تاوانیان یو. اوس وګوره دا ښایسته ښایسته د سکولو د کالج یونیورسټۍ ځوانان دا د علماو څخه دومره نفرت کوي چې یو دی عالم وویني هغه وایي یاره د لمانځه سره مې هم په دې وجه نه لګېږي چې دغه علما یې موږ ته راشئ، دې علماو موږ کومه لارې ته بوتو. دا چې کوم څوک تعلق نه لري شینواري صاحب ګوره یو سړی په خپله حجره ننوتلی دی، هغه مشرق و مغرب نه دی لیدلی، هغه به بیا د دې مجلس څه درته وکړي؟ هغه د غومره محدوده مجلس درته کوي څومره د ده ذهن دی، څومره امامت دی، څومره حجره ده. لږ سړی پر دنیا باندې وګرځي بیا به جهان وویني، جامع ازهر به وویني، دیوبند به وویني، دغسې د دنیا پر سطح لوړې لوړې مدارس به وویني، بیا انسان پوه شي چې یاره زه څومره خطا وم او څومره زه په غاړه کې مې ژوند تېروئ او ژوند څومره عبث را باندې تېر شو. په دې خبره موږ ملایان ټول ګرم یو چې موږ راولاړ شو هر چا ته مې جلا جلا مذهب کښېښوئ، زما په مذهب څه، زما په فکر څه، ته کامیابه یې که د پلاني بزرګ پلاني عالم په فکر
شپېته ناکامه او په دې خبره کې موږ سخت نقصان چې دی هغه ولیدی. صحیح. هغه صاحب په پښتنو ملایانو باندې یو بل ډېره غټه نیوکه ده، وایي چې خدای تعالی مې په خوب ولیده چې پلانکي ته ووټ ورکړي. رسول الله مبارک زموږ د مدرسې څوکیداري کوي، د بریدونو قمانده یې راته کوله. پلانکي خان ته چې دی له غیب آواز وشو او آواز ورته راغی چې مجاهدین دي وږي دي، پلانکۍ ونې ته ورشه، پسونه راځوړن دي، ورته یې حلال کړه. بیا چې ورته وایي دا ولې کوئ، وایي دا ضرورت و. تاسې خفه نه شئ، تاسې خپل هم ویلي وو چې 15,000 کلدارې پیریانو زما جومات سره چنده مرسته کړې ده، ولې داسې خبرې کوئ؟ خبره داسې ده شینواري صاحب، دغه نورو خبرو جواب نو زه ګویا څه درته وایم هغه به پرېږده، دا زما د جناتو خبره به درته وکړم. دا یو سړی ما له رالی، اوس هم دلې نږدې کور دی. هغه ویل مولوي صاحب چې زما غالبا نژور وه، د بچي کوروالی وه. هغې ویلې چې دا مطلب څه د جناتو سره تعلق لري، نو ستا بیانونه اوري، نو بیا هغه پیسې څه راټولې کړي دي، 15,000 روپۍ چانده ټوله کړې ده، نو هغه ستا مسجد ته ورکوي. نو ما ورته ویل دوی چیرې دي؟ ول دوی لاندې د مسجد لاندې ولاړ دي. نو ما رایه ول پوښتنه به ځینې وکړو څنګه مجلس دی، څنګه خبره ده. بیا دا زنانه راله، زنانه داسې نه وه چې مطلب خود دا پیری و، دا جن چې دی هغه د انسان په وجود باندې ننوځي، بیا هغه وجود چې دی هغه د پیری په اختیار سي، که مجلس دی، که خبرې دی، که ناسته، که ولاړه ده. بیا ما ډېر ښه مجلس ورسره وکړي. نو بیا هغه 15,000 روپۍ راکړي، کې خلک نه مني، نه دې مني، پر دواړو سترګو دا ضروري نه ده، لازمي نه ده، نه دا د قرآن او د حدیث خبره ده. خو هسې زما په خپل ژوند کې ما ته چا داسې ویل چې مطلب تا مسجد داسې، ما ویل ما ته الله پاک د اسمانه څه د روزي چې د هغه راکوي، الله پاک د غیبو څه زما ترتیب را برابروي، حتی تر جناتو در مسلې پورې، چې څوک نه مني یا څوک نه تسلیموي، بالکل پر دواړو سترګو زه هېڅ اختیار نه لرم چې دا زما خبره په زور ورباندې ومنم. که پر ما څوک باور لري هغه بیا ومني، چې نه لري هغه بیا نه مني، مشکل نشته په دې کې. دا نورې خبرې هم راته وکړه، هغه به نه ترې تېرېږي. ولې ملایان وایي چې خدای پاک مې ولید په خوب پلانکي له ووټ ورکړه؟ ولې وایي چې پلانکي له غږ وشو د غیب نه، نعوذ بالله، چې لاړ شه پسونه راځوړن دي، دا ژوندي او حلال یې کړه او خلکو ته یې ورکړه؟ نو بازار ته په بازار کې کاروبار کوي، زه په مسجد کې کوم شینواري صاحب. پوه شوې په خبره؟ پوه شوې؟ صحیح ده، پوه شوم. زه بازار کې خپل کاروبار کوي، ماښام څه ګټه راوړې، موږ په مسجد کې نه، موږ به هم څه وایو که به نه وایو. یعنی په دې زه به تا څنګه مسخر کوم، زه به تا څنګه مورید کوم، زه به تا څنګه د خپل ځان شاګرد جوړوم، خو څه خبرې به درته کوم، ځان به درته په زر جوړوم. نو صحیح ده، ډېر ښه. دا اوس ابل د مسجد ته ووتم، شینواري صاحب یو ځوان رالی، چې رالی نو بیا یې ما ته وویلې چې مولوي صاحب زه ستا سره خاص ملاوېدو له راغلی یم، الخیر. زه په ګاډه کېنستلم، ده ویلې ما موسی علیه الصلاة وسلام په خوب ولیدی، هغه ما ته ویلې چې پر مولوي صاحب سلام وایه. بس زه ودرېدم، خاموشه سوم. نو خوب خو مطلب ستا، موږ یې منو، زموږ ایمان دی ورباندې. اوس زه پر ده باندې دا ګمان نسم کولی چې دا دروغجن دی که نه دی، پیژنه مې هم نه. اوس کېلش ښاشه د چاندي او د پیسو راته ویلې او بیا به م ویلې وای چې دروغجن دی، بس دا یې راته وویل لاس سره ملاو کړئ ولاړئ. زه چې اوس هغه سړی ووینم شاید زه یې نه پیژنم، نو په ژوند کې مې یو واره ولیدی. اوس دا خبرې نه پوهېږم چې دا به نو څنګه یې، رښتیا به یې که به دروغ یې، څه نه وایم. هغه صاحب یو د اسلام مبارک دین دی، بل په دغه مبارک دین باندې عمل دی، بل جهاد دی په همدې کې. او په دې جهاد سره په څنګ کې خدای دې نه ګناهګاري، بل ترهګري ده چې تازه یې د حقانیه دارالعلوم مشر هم قرباني شو. دم نه مسلمان پیژني، نه کافر پیژني، نه پښتون پیژني، نه انګریز، نه نشنلین، نه جماعتي، نه مولا او نه امي، نه طالب، نه غیر طالب. دا ولې پښتنو کې روانه ده؟ نیوکه دا ده چې پښتون ملا په دین باندې د عمل اسلام او جهاد په نوم د بل لپاره ترهګري په پښتنو کې دود کړې ده. ښه مثال یې حامد الحق دی، ځانمرګو چې نور خلک وژل، ده ویل چې دا جهاد دی، زما شاګردان دي. نه چې دی وژلی دی، پهلوان یې وایي چې ترهګر راغی، زموږ شیخ یې بې ادبي دي ډېره معافي دوړی کړ. نو خبره داسې ده شینواري صاحب، داسې پوښتنې در څه وکړله چې زما خیال که زه تا څه وکړم نو ستا چې کوم جواب وي نو بیا به زه پر هغه سوچ وکړم. خبره داسې ده چې موږ داسې یو بې باداره قوم یو،
داسې یو بې رهبره بې لیډره قوم یو چې په موږ کې چا هر څه کول اجازه ورته شته. که چا زموږ خور را بې عزته کوله، زموږ لور را بې عزته کوله، زموږ جومات یې را نړوي، زموږ سکول یې را نړوي، زموږ د سکول بچیان یې را وژل، نو بس بیا پوښتنې څوک نشته. او د دنیا دا قانون دی که سړی یو ځای اور بل کړي، اخر دا اور د انسان خپل وجود ته راورسیږي، خپل کور ته راورسیږي. نن هغه اور دی که ما کومې خبرې پخوا کړې دي هغه اور ما تر کوره راورسېدی. بس انسان دا غواړي چې پر بل دې غم یې، پر ما دې ښادي یې. بیا چې کله پر ده غم راشي بیا د ده فکر خلاص شي چې او دا خبره خو داسې ده، ما یو سوچ کړی و دا بل سوچ دی هغه مخې رالی. بس ډېرې خبرې داسې دي. شنواري صاحب حضرت ابو هريره فرمایي، د بخاري حدیث دی، وایي زه ډېرې خبرې چې دي هغه کوم نه، که ما وکړې بیا به سر د چپې خوا راکاټ کړي، د ده مرۍ به مې سر راکاټ کړي، نو زه څه وایم نه. زموږ هم دغه فکر. صحیح. هغه صاحب تاسې سکولونه یاد کړل، مکتبونه مو یاد کړل. زه خبر یم چې د نرمۍ سره سره یوه بله ډېره غټه ښېګڼه هم لرئ. ماشاءالله لوڼې او زامن مو د دین د زده کړې ترڅنګ کالجونو ته هم ځي، عصري علوم حاصلوي. نور ملایان نو لوڼې هم پوهنتونو او مکتبو ته ځي، خو هغوی یې پښتنو ته بیا دا شیان نه غواړي. تاسې نورو پښتنو ته تر کومه حده پورې دا شیان غواړئ؟ د پښتنو څه ډول ټولنه د ارمان دی چې وی لري؟ شنواري صاحب تر ټولو مهم شی چې دی هغه د تعلیم دی. یعنی پر دنیا نور قومونه هم ډیر شته، هغه قومونه ډیر مخته روان دي، موږ ډیر شاته روان یو. اوس نور هیڅ یو شی نشته، داسې نه دی چې دی تر موږ اصل دی، دی تر موږ هوښیاران دي، دی تر موږ پوهان دي. دی تعلیم ته توجه ورکړه، موږ د دنیا وعیاشي ته توجه ورکړه، موږ ولاړو د دنیا تباترین قوم جوړ سو، دی ولاړو د دنیا کامیابترین قومونه جوړ سو. اوس اول زما وطن دی، زه غواړم چې زما بچیان تعلیم وکړي. اوس نو زما یو بچی د هغه تعلیم کوي، هغه وایي زه تعلیم تر سره رسوم. مال ستا خوښ یې، بالکل صحیح ده، خو زه په پرده کې تعلیم در څخه غواړم. نو هغې ما سره دا مطلب وعده کړې ده چې بالکل خوښه مې ده. نو اوس زموږ په وطن کې داسې پېښه شوله چې کوم سړی ماته د تعلیم ترغیب راکوي چې ته تعلیم ورکړه خپلو بچیانو ته، هغه سړی بیا زما د بچیانو په بېعزتي او په بدنامي او په بلو خبرو پسې دی. یعنې زموږ په دې ښار کې زه در ښیم ډېر کالجان یونیورسټۍ شته، ډېر وار داسې پېښه شوې ده چې دا د نجونو کالج راواخله، یونیورسټۍ راواخله، په دې کې علاحده د کیمرې لګولې دي، په واشروم کې راواخله، په کلاس کې راواخله، په دغسې مطلب کمرو کې راواخله. بیا سبا هغه بچي چې د هغه بلیک میله کړې ده، بیا سبا د هغه بچي کیمرا دا چې کوم تصویر دی یا ویډیو ده یا هغه یې افشا کړي دي، بیا ډېره لویه ستړې جوړه کړې ده. یو طرف ته موږ لا علم قوم یو، د جهالت سره مخامخ یو، بل طرف ته هغه تعلیم یافته قوم دی، هغه راولاړ سو زموږ سره دغه لوبه وکړله چې کوم چا به لږ څه د تعلیم اراده درلوده هغه اراده هم ختمه سوله. یو موږ په خپله کمزوري یو، دویم دا کمزوري زموږ مخ ته کښېښول سوې. زه دا یقین مې دی که چیرې ماته زما د پردې زما د عزت څوک وعده راکړي، وفا راکړي، زه به دا خپله کوروالا کورودانه د ګیلمن په شان چې ده به ویل دا کورودانه دا به هم زه مکتب ته بیایم، په دې به هم زه تعلیم حاصلوم، په دې به هم زه سبق وایم. خو بعد څه خبرې زموږ د وجې خرابې دي، څه دغه مشرانو د وجې خرابې دي، په مابینځ کې قوم چې دی هغه تباه هم سو، برباد هم سو. صحیح. راځه دې خبره باندې لږ نور بحث کوو. دا مهال د طالبانو حکومت اکثره ملایان 99% ملایان فکر کوم یا 90% ملایان د نجونو د زده کړو سرسخته مخالف دي. تاسې چې دا کومې ستونزې یادې کړې، همدا ملا کولی شي چې د دې ستونزو د اصلاح لپاره غږ پورته کړي، د بندولو دپاره خو یې حق نه لري. حتی دښمني یې راخیستې ده د ښځو سره. اصلي خبره راته لږ وکړه که نه چې سپینه شي. آیا اسلام دین هم دا شی بند کړی دی که نه دی بند کړی؟ نو آیا ملایان په خلکو باندې خپل مزاج تطبیقوي؟ شنواري صاحب زه کوشش دا کوم چې زه نفرت نه کم خور، یعنی په دې مسله د ټول جهان سر خلاص دی. هغه د پښتنو یو ډیر زورور متل دی، وایي پښتون په 4 ښځو چې واده ورسره وکړي نه ستړی کېږي نه شرمیږي، او په یوه بچی باندې چې کله زیږي د ده په هغه دی شرمیږي. بس نو که نور څه نه وي نو بس هغه ودونه خو کولی سو. راځو افغانستان ته، افغانستان په رابطه باندې افغانستان در باندې جی مایل افغانستان در باندې ډیر زیات ګران دی.
په ملاتړ باندې د کډوالو حتی ځان دې ګواښ ته ورکړ او پاکستاني ادارو باندې سختې نیوکې وکړي. دا کومه رشته ده؟ دې ته سړی څه نوم اخیستی شي؟ یاره شینواري صاحب خبره دا ده چې دا رشته خو نو انکار نسو کولی. زما که 10 کاله 50 کاله 100 کاله هاخوا شمار کې موږ د یوه وطن کسان یو، د یوه وطن خلک یو، د یوه وطن وګړي یو، د یوه وطن ولس یو. اوس په مابینځ کې که یو دیوال رالی نو په دیوال خو دوه ورونه نه سره بېګانه کېږي. بیا بله خبره دا ده چې زموږ دا وطن ډېر ځورېدلی دی. څه آسماني افتونه راغلي دي، څه زمیني افتونه راغلي دي. اوس که زه په دې خبره ښه پویم چې د دنیا په هغه کونج کې یو مطلب تاوان و نقصان چاته رسېدلی دی، زه هغه پر هغه غږېږم، هغه بیانوم. نو زما وڅنګ ته چې زما ورور دی، زما په کلتور، زما په ژبه، زما په خوی، په خاوره سره یو یو، نو زما دپاره ډېره بده خبره نه ده چې زه هغه پرېږدم د دنیا غمونه پر سر راواخلم. اول پر ما باندې دا حق لري. او بیا په دې کې بنیادي ډېره لویه خبره دا ده، زما تقریبا که درته ووایم په 100 کې 80% د افغانانو سره تعلق دی، 30% چې دی هغه زما د پاکستانیانو سره تعلق دی. نو ځکه دا د افغانانو چې کومه مینه ده، کوم محبت دی، هغه د دې چې کوم زما سره یو ډېر لویه مطلب هغه چې زما ډېر قدر کوي، نو هغه خبرو خو زه راګرځولی یم. پر دې خبرو زما یې دا فکر و دې خواته راړولی دی. دا اوس تېر ورځو کې یوه زنانه راغلې وه د افغانستان د لارې ځای به نه وایم، دومره احترام زما وکړي دلې چې دلته راله، دومره ارمانجن لکه یو مور چې خپل بچي لره ولاړه سي او بیا یې 50,000 روپۍ هم راکړي. ول مولوي صاحب دا ستا خرڅ دی، ماله جانۍ داسې مه کوه، دومره کمزوری نه یم. ول نه 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 بس نورې خبرې نسته. چې زما سره یو سړی دومره مینه او محبت لري او بیا به زه بله خواته ګورم، نو بیا به ښکاري لکه په ما کې چې کار یې. زما دا مسجد جوړ شو له شینواري صاحب تقریبا 14 کروڑ روپۍ خرچه ورباندې راغلې ده. زما په خیال سره په دې کې به ماته 11 کروڑه چې ده هغه افغانانو راکړې ده، 2 کروڑه د زما یارانو راکړې ده. د زما یارانو چې ماته 2 کروڑ روپۍ راکړې دي، ماته 4 کروڑه واره پیغور راکړی دی. هغه کسانو ماته 11 کروڑ روپۍ راکړې دي، تر اوسه 11 پیغور هم نه دي راکړي. نو بیا خو زه مجبوره یم. سمه ده. زه زما خو لږ نه کې دا د کندهار لهجه م یاده ده، نو زه غواړم د ډېرې مینې د وجې نه ستا سره لږ نو کې کندهاري لهجه م وکړم. دا ستا چې خوښ دی دا کندهار افغانستان، ستا چې ورسره مینه ده دغه افغانستان، ولي خان وګرده پښتنو ملتپالو د افغانستان جهاد ته فساد ویلي دي، بار بار یې ویلي دي. په دا 40 کاله کې چې په افغانستان کې څه وسول، دا فساد و او که د اسلام لپاره مبارزه وه؟ نو خبره داسې ده، ما درته وویل ته د مزاج څه نه اورې. زما په مزاج مثلا زه ملا یم، ما جهاد بلی. ولی خان چې دی هغه مطلب و مزاج هغه و چې دا د کومه ځایه دا لینک راغلی دی، ګټې چاته رسیږي او چاته تاوانونه ورسېدل، کم قومو ته تاوانونه ورسېدل. نو بس هر سړي د خپل فکر مطابق خبره کوله. ولی خان د خپل فکر مطابق خبره کوله، که زه ملا یم موږ ملایانو د خپل فکر خبره کوله. نو نه پوهېږم د قیامت په ورځ به الله پاک زموږ سره کومه معامله وکړي. کنې کم سې کم اوس که زه چیرې په دې خبره پوه سم چې دا زما منډه ترنډه چې د شاته د ریموټ د بل چا په لاس کې دی او زه هسې منډې وهم، بیا خو نو زما ژوند د ملامتیا وړ دی. او که زما خپل وجدان ماته وایي چې یاره دا خبره صحیح ده، نو بیا به زه څه کوم؟ سمه ده. اغا صاحب په دا رابطه یوه وروستۍ پوښتنه درځنه کوم. څو فارمټونه دي د حکومتدارۍ د پښتنو دپاره؟ زه درنه پوښتنه کوم، پښتانه خلافت وکړي، ملوکیت وکړي، امارت د طالبانو وکړي، او که جمهوریت وکړي چې د دې ګردو ژوند ورسره ښه شي؟ شینواري صاحب خبره داسې ده، هره د کامیابۍ لاره باید چې موږ وکړو. که زموږ په جمهوریت کې ګټه یې باید چې موږ هغه لاره خپله کړو، که زموږ په ملوکیت کې ګټه یې باید چې موږ هغه لاره خپله کړو، که زموږ په امارت کې ګټه یې باید چې هغه لاره خپله کړو. داسې ژوند به نه جوړوو چې زه رالمه پر چوکۍ زه کښېنستمه، زما چې کوم محتح دی هغه تباه دي، زه آباد یم. بس کاش کې داسې نظام راسي، یو داسې ترتیب جوړ شي، هغه د جمهوریت په نامه یې، هغه که د ملوکیت په نامه یې، هغه که په پلاني نامه یې، چې دا ټول پکې ودان دي، دا ټول پکې آباد دي، ټول پکې خوشحاله یې، و ټولو ته هر سړي ته پر خپل کور پر خپل چوکاټ باندې حق رسېدلی یي، هغه بیا پروا نه لري د اوس زمانې د اوس عصر. زه اسانه تورې درته وایم،
حضرت انس فرمایي رضی الله تعالی عنہ و پیغمبر علی السلام مبارک و فرمایله په داو زمانه کې کزما صحابه په لسو خبرو کې د دین او اسلام یو خبره پریږدي الله به هلاکی الله به تبا کې بیا به داسې زمانه راشي بیا به دوی په لسو خبرو کې یو خبره وکړي الله به کامیاب کړي. اوس موږ هغه د فتنو زمانې ته راغلي یو هغه سي اسلام هغه سي دین چې کوم زموږ د صحابه او زموږ د تابعین او زموږ د تبع تابعین زموږ د ائمه او هغه موږ په ځان کې نو سره واستلې د اوس د معنی مطابق وزګوره کزه دا خبره وکم چې یا زخه مخه هغه سي ژوند هغه سي دین غواړم نو بیا خو دا موبایل را واخله دا عکس را واخله دا تصویر را واخله دا به نو بیا زه څه پکوم بیا به زه نیم دین درواغ کوم بیا به د خپل شی چې دی هغه ځان ته جواز جوړوم یا د حالاتو مطابق موږ ژوند سره تیرو چې کم شی د ګټو هغه به خپلوو چې کم شی د تاوان هغه به لري کوو بس په دې کې نو دا خبره نشته چې په کم ځای کې ګټه ده په کم کې تاوان دی بس اسانه تور درته ووایي. سمه ده راځو نور د سختو پوښتنو څخه وځو ستا شخصي ژوند ته راځم. هغه صاحب زه خبر یم چې د کویټ د ټولو مالدار ملا یاست. ما ته سیدا د کویټ ملایان وایي دا غریب ملایان وي دا ځکه خوش غږیږي چې مالدار ملا دي. یاره سعید شنواري صاحب خبره داسې ده الحمدلله زه خپل بابا زما خپل پلرګنۍ چې کومه ده هغه ښه دي د ژوند د خوا ښه دي د دنیا د خوا ښه دي. زه دې ته مجبوره نه یم چې زما بچیان به څه خوري زه دې ته مجبوره نه یم زما بچیان به څه اغوندي بیا الحمدلله دغونه تعلق څه په ژوند کې د غومره مطلب لارې ستا کاروبارونه ستا نو لارې خلاصې دي. یو سړی چې غریب سي هغه یوه زره کاروبار نشي کولی که بیا لږ ښه مطلب 2 روپۍ پیدا کړي د 2 روپۍ کاروبار کولی سي. بیا زما داسې ملګري سته که زه اوس ورته وایم چې زما 1 کروڑ روپۍ په کار دي یو کال بعد زه تا ته دا 1 کروڑ روپۍ درکوم نو ما ته به زما په خیال سره 10 سکنډه به نور باندې ولګېږي او دا کسان هم د افغانستان د پاکستان نه در ښیم دا ما ته راکوي زه خپل کار ځینې اخیستلی سمه که بیا زه ښه موټر وغواړم که زه ښه مطلب کور وغواړم نو دا راته اسانه ده نو بس دا مې اسانه تورې درته ووایي چې الحمدلله ژوند ډېر برابر دی. بیا بله خبره دا ده چې زه مطلب د نن څه 20 کاله مخکې زه پر موټرسایکله ګرځېدم یا زه پر سایکله ګرځېدم هم ما دغومره توندې خبرې کولې ما د هیچا خیال نه دی ساتلی نو په دې نه پوهېږم چې دا خبرې چې زه اوس کوم نو دا وجه ده چې زه دوی ته مجبوره نه یم که څنګه. سمه ده. هغه صاحب د ملایان ډېر ودونه خوښوي نه ثواب یې هم بولي مګم تاسې یو واده لري دا څنګه کېدای سي؟ نو ځکه زموږ د دې په مابینځ کې ډېر اختلاف هم دی. زه خو اول تېره ورځ څه ملایان راغلي وو نو هغه ما ته ویل مولوي صاحب ته د دویم واده خلاف یم ما زه ستاسې د اول واده لا خلاف یم. دا ژوند کې به یو سړی واده څنګه کوي دومره ویني دومره ستړي دومره یتیمان دومره کونډي اوس که زه ملا یم زه دویم واده کوم نو که زه یو کونډه وکړم نو به دا ووایم چې الله پاک اجرونه پکې ایښي دي مجبوري ده او که زه د 15 کالو یم او هلته یو بچي چې د هغه د 20 کالو یې نو شنواري صاحب زما په خیال سره د ملایي په ما پرېږدې نور ته نشته. ملا صاحب دا ګرده خبرې خوند کوي ډېر خوند در سره کوي. راځو یو بلې پوښتنې ته ملایان دا د نوي عصر ټکنالوژي فساد بولي نه خو زه چې خبر یم ستاسې دا د یوټیوب او فیسبوک او ټیک ټاک نه میلیونونه عاید دی دا د نوې ټکنالوژۍ په اړه ستاسې نظر څه دی؟ ځکه تاسو یو وخت ویلي و چې ښځې باید درنه موبایل ته ګوتې یو نسي. شنواري صاحب ما چې کومه خبره کړې وه دا ما یو خبرې ته اشاره وه نو هغه خبره جهان د مابینځه وباسي خبره مطلقې راولي نو هغه نیم مجلس پاته سي نیم چې دی هغه وسي نو بیا هغه نیم مجلس چې دی هغه وضاحت غواړي نو ما چې کوم مجلس کړی و د یو زنانې په حواله هغه داسې پیښه سوې وه چې دا زنانه چې ده هغه د چا سره مطلب تعلق راغلی و بیا په تعلق کې بدنامي راغلی وه بیا د کور د خوا وژل کېدله بیا د الله په عظیم فضل بیا زه مابین ته ورغلم بیا دا بچي چې دغه بچاو سوله نه ووژل سوله نو ما په داسې دغه کې دا تورې ویلي چې په داسې توګه استعمالول
نو د هیڅ چا د پاره نه د ملا د پاره نه د زنانې د پاره نه د ستا د پاره د هیڅ چا د پاره جایز نه دی او بیا کاغه مثبت اړه راواخلې په مثبت اړه خدا دی ما تاسو سره غږیږو نو تر دې بس ما په خیال سرګر سره شکاري هم نه نو بیا خاص کر دا اوس چې کومه ټکنالوژي ده یا میډیا د رسنۍ دي موږ بغیر د دې یو قدم پر مخ نسو تللی نو که زه ولاړ سم د غزما چې کومه رسنۍ دي یا زما چې کوم مطلب میډیا ده نو زما چې کوم مطلب دغه نوې ټکنالوژي د زب لازمي کار جنې اخلم نو که زه کار جنې وانه اخلم زه به ړوند یم جهان به بنا به روان یا ړوند به هر کډې ته چې ولوېدی نو دا تاوان دی نقصان دی پوښتنه د لیدنه چې د نوې ټکنالوژي د هرې وسیلې سره ملا استفاده کوي وای دا صحیح استفاده ده نور چې ورنه کوي وای دا سمه استفاده نه ده نو بس دا د ملا په هغې کې تاوان دی که په هغې کې ملا ته ګټه ورسېده بیا درته وایي هغه هم پیدا کوي نو بس هر سړی په خپله ګټه پسې راوتلی دی شینواري صاحب ما مخکې هم درته وویل زه لږ د ملایانو خیال ساتم شینواري صاحب زه د منیر شاکر په شان نه یم هغه خو مطلب په ډاګه باندې هره خبره کوي نو زه لږ خاشه د حکمت څخه کار اخلم زما ملایان زما ملګري چې سبا موږ هم ژوند پکې تیر کړو موږ هم یو مجلس پروګرام لره ولاړ سو داسې کار به نه کوو چې زموږ مجلس اخرنی مجلس شي چې بیا هغه مجلس موږ دپاره د غاړې توک چې دی هغه وګرځي خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي زه غواړم چې په دې مجلس باندې ټول پښتانه یو بل سره نږدې سي دا د اسلامي نړۍ او د پښتنو د کومو شخصیتونو په اړه خوند درکړي چې یا یې ملګری وای یا مور سره تګ راتګ درلودی ناسته پاسته مور سره لرلی لیدلی دی وایي په دا تېره زمانه کې و داسې څوک دی ارمان دی و ارمان دي څوک دي چې ملګری دی وایي لکه دا شینواري صاحب زه به عجبه خبره درته وکړم زه د 1996 کې په اکوړه خټک کې زه طالب وم زما درېیمه درجه وه یعنې مطلب زه په کښته سبقانو کې وم دغه یو کال ما دلته سبق ویلی دی نو مازدیګر ما نه کرکټ کوئ نه فوټبال کوئ نه والیبال کوئ نه نورې لوبې کولې ما هیڅ هم نه کول د اجمل خان خټک صاحب الله دې جنت عاد نصیب کې کور نږدې و نو زه به مازدیګر هلته ورتلمه بیا به د ده سره زه کښېنستم نور مېلمانه به زه به طالب ورغلم کوچنی بچی ومه مطلب زما عمر به د هغه څه درته ووایم چې څو عمر به و 14-15 کاله به و نو هغه جذباتي هم یې بیا د مشرانو په قدر هم نه پوهېږي زه به د ده سره ډېر غږېدلم ما ورته ویل چې داسې مطلب دا پلانی کار چې دی هغه جهاد دی پلانی کار داسې دی ده به ما ته ویل مه کوه بچی ته کوچنی بچی یې ستا په دې خبرو سر نه خلاصېږي نو ما به دا مازدیګر د ده سره تېروئ یعنې دا خبره ده چې زه خو خپل بزرګان مشایخ غواړم چې کشکې ما ملاقات ورسره سوی وای د دې څه بغیر چې کوم مطلب زموږ مشران دي د پښتنو هر پښتون مې ارمان دی خاص کر زما غني خان ډېر ارمان دی چې ما ملاقات ورسره ونه سولو که ملاقات سوی وي رسمي ملاقات به وایي کشکې په دا اوس کې وایي چې زه ملاقات ته ورغلی وای الاوال مور سره کړی وای زه پر خپلو بزرګانو استادانو باندې ګرځم پر دوی به هم ګرځېدلی وای څه به مې چې زده کړي وای څه به مې چې اورېدلی وای څه به مې چې مطلب معلوم کړي وای نو بل دغه ارمانونه دي کنې داسې شخصي سړی نو نسم ویلی تر موږ مخکې تېر سوي دي نسم ویلی چې کم سړی به ډېر مطلب هغه دل پسند دی او کم یو به مطلب ډېر هغه داسې چې د انسان زړه کشي زما دپاره ټول پښتانه محترم دي هغه که د یوه ګونده سره تعلق ولري که د بل ګونده سره تعلق ولري بس چې پښتون دی د پښتون قام مشر دی زما دپاره محترم دی اغا صاحب دغه ستاسې شاته ډېر ښایسته کتابونه ښکاري که نه څومره کتابونه لرئ څومره مصرف په دې کتابخانه باندې کوئ په شخصي ژوند کې دا ډېره مهمه ده که نه او څه ډول کتابونه ډېر در سره پراته دي شینواري صاحب موږ خو امامان یو د مسجد ملایان یو نو زموږ دپاره د قرآن او د حدیث مطلب کتابونه ډېر ضروري دي یا خاص کر زموږ چې مطلب کم تفاسیر دي تفسیرونه زموږ د احادیثو کمې شرح دي دا تقریبا ډېر لرم بیا د هغسې زموږ د فقې د حلال او د حرامو چې کومې مسایل دي هغه کتابونه ډېر لرم بیا داسې مطلب ناوله د داسې نایابه کتابونه نه لرم چې هغه د چا سره یې هم نه بس دا چې څه کتابونه دي شینواري صاحب عجبه خبره دا ده په دا اوس عصر کې یو کتاب هم د انسان دپاره کافي دی چې انسان یې ووایي اوس موږ د بدمرغۍ و داسې زمانه ته راووتو چې زموږ ټول ترتیب د موبایل سره سولو حتی چې د قرآن تلاوت کوو هغه هم په موبایل کې کوو نو زموږ کتابونه زموږ څه پاته سو زه خو
د ملګرو ته وایم د ازما طالبان ته اخبار ګوري، اخبار وایاست، کم سے کم یو خو مطالعه بل به تاسو مطلب شی زده کوي، بل به تاسو مصروف یې په دې خبرو. نو کتابونه لرم الحمدلله ډیر لرم، په دا کمره هم د هم ډکه ده، بل کمره هم ده، یو بل کمره هم ده، په کور کې هم دي کتابونه ډیر دي. بغیر د کتابو خو بیا ژوند تیرول ګران کار دی. دغه یو وختي تاسو یادونه وکړه د ادبیاتو په رابطه باندې، مذهبي ادبیاتو په رابطه باندې څه نظر لري؟ په پښتو ژبه کې نعتخواني ده، بیا د اوس ترانې راغلي، بیا د هغې ویل دي، هغه ویل داسې ویل دي چې سړی حیران شي چې دا اوس په خوله باندې څنګه سړی ډول وهي ورسره. شینواري صاحب زه په خپل موټر کې زه کله په سفر روان یم، نو زما د پخواني تېر سویو اکابرو بزرګانو بیانونه زه اورم، یا زموږ د قاضي فضل الله صاحب په امریکا کې د ډیر زورور عالم دی، زموږ د پښتنو د ثوابي څخه تللی دی، هغه د قرآن درسونه لري، هغه اورم. یا داسې مطلب داسې ساده انداز باندې چې کوم نعتونه دي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه اورم. نور دغه انقلابي چې کوم مطلب غزلې بولي یا اشعار بولي هغه سره زما په خیال سره د ډیره رابطه چې دغه نه لرم. او تر اوسه مو دا غیر له دې خوږو بیانونو او ښایسته بیانونو سربیره کوم کتاب لیکلی دی چې راتلونکي نسل ته هم پاتې سي ستاسو ته؟ خبره داسې ده شینواري صاحب زما یو ملګری دی، هغه هم دی د افغانستان، هغه ما ته تیر ورځو کې راغلی، ما ته ویلې چې یاره مولوي صاحب ته دونه مطلب منډه ترنډه کوې، دومره ژوند تېروې، دا ستا بیانونه دا به څه پکېږي؟ نو مال څه وکړم؟ دا ستا کتابونه، دا ستا بیانونه باید چې موږ د کتاب په شکل کې راوباسو. مال پر دواړو سترګو بیا هغه هلک ولاړ، زما یې تقریبا ډېر بیانونه ویوړل، نو اوس یې تقریبا یو جلد تیار کړی دی، راوړی دی په پښتو کې زما چې کوم بیانونه دي. نو بیا یو جلد خو رالی تقریبا دا به نو اوس دی بعد چاپیږي، د هغه څه ما بعد 14 جلده جوړیږي. دغه کتاب چې دی هغه به انشاءالله العزیز راشي. صحیح. دا ستاسو ځینې ملایان وایي دا د ملتپال ټایپ ملایانو سره دا پوښتنه باید وسي، دوی ولې حج ته نه ځي؟ خبره داسې ده چې حج ته خو هر کال ځو، نه یې پاته سوي ګر سره. الحمدلله حج په نه پرېږدو، حج په ډېر هر کال ځي. څو نیاجونه مو کړي؟ نو د 2009 څخه زما خیال زه اکثره ځم، په دې کې یو کال دوه کاغه د کرونا د وجې پاته سوي یو، نور نو ځو الحمدلله. ښه. ګڼ ملا صاحبان د جرګې مرکې کې ته یې یادونه وکړه، تاسو دا کارونه کوئ؟ جرګې مرکې د خلکو د پښتنو دا مسایل حلول؟ شینواري صاحب زما په فکر سره هیڅ یو دومره ګران کار نشته لکه د چا جرګه، د چا پس فیصله، د چا یو مسله ور حل کول. زه ماښام د یو پروګرام سره علم تقریبا 12 بجې وي، نو خو ډېر ناوخته دي، 12 بجې پراته نیم بجې د ماخستن منځي، بیا د یو چا یو جرګه وه، ډېره لویه جرګه وه، بیا ما ته میسج راوکړ چې لازمي به ته راځې. بیا په نیمه شپه زه روان سولم، ولاړم هغه جرګې ته ورغلم، بیا مې ډېر ښه مجلس وسو، د الله په فضل هغه مسله تر ډېره حده رانږدې سوه. خو بس ډېر ګران کار دا دی چې دا ډېر ټیم غواړي، و جرګه چې د هغه داسې نه ده چې مطلب د 1 منټو د 2 منټو د 1 ساعت 2 ساعتو کار دی، دغه کې ډېره منډه ترنډه غواړي، ستاسو به ټول ژوند پاته یې. و زموږ چې کوم قومي مشران دي هغه بل کار نه لري، هغه د هغه کار په مخه اخیستی دی. زموږ امامت هم دی، بیانونه هم دي، دغسې مطلب هغه جلسې، نو بس بیا زما څه پاتې کني اکثره زه دا کولی نسم، ډېرې کم یې کوم چې وایي خو ډېره ښه خبره ده. ډېره زیاته مننه، ډېر خوشحاله سوم ستاسو سره مو ډېره خوږه مرکه لرله، او که لږ نه کې چیرې موږ غلط سوي یو ته یې راته بخښنه کوئ، او که څه پاتې ویلې غواړي خپلو مینوالو ته یې رسول غواړي، نو موږ ستاسو په خدمت کې رسوو یې ورته. شینواري صاحب زه به یو توری ووایم زما د ټول پښتون قام دپاره چې د هره ګوند سره یې پښتونولي چې د هغه پرېږدم، پښتونپالي چې د هغه پرېږدم، د خپل قام خدمت چې د هغه پرېږدم، پروا نه لري یا ته په یوه ګوند کې، زه په بل ګوند کې یم، زه په یوه جومات کې یم، ته په بل جومات کې. د اکثره د سرکاري دفترونو چې ولاړ سم زه هغه ملګرو ته وایم زه هم ګوره الله یو موقع درکړې ده، خدمت وکړه، خدمت به د ټول انسانیت کوو،
او خاص کر موږ د خپل پښتنو باید چې خدمت وکړو یو موږ ډیر شاته پاتې سوي او بل بیا موږ خدمتونه چې دی هغه موږ ونه کو زه په تنخواه او په گاډي او په موټر باندې ډیر خوشاله یم نو بیا به دغه ژوند دومره څولاټ چې بیا به جهان لعنت را باندې وایي به زه ټول قوم ته وایم چې په هر ګوند کې یاست په بل ګوند کار مه لرئ د پښتو چې کوم خدمت دی د پښتنو چې کوم خدمت دی دا پکې وکړئ د بې حیایي چې کومې خبرې دي هغه ځینې وباسئ زموږ مشران زموږ هغه محترم چې کم لوړ کسان تیر سوي دي هغه موږ اوس داسې معرفي کوو چې یعنې هغه داسې بې حیا خلک وو داسې بې عزته خلک وو خدا نخواسته موږ اوس داسې سټیج ته راورسېدو یو غلط کار وکړو زه هم زه پښتون یم بې حیا کار وکړم زه هم زه پښتون یم باید چې موږ داسې کار وکړو چې سبا زه مړ یم بیا په ما پسې څوک دا ونه وایي چې د دې غریب خو هغه پلانۍ ویډیو پاته سوله پلانۍ مجلس پاته سو دومره بې شرمه بې حیا وو بس دغه یو پیغام ورته لرم او دغه یو پیغام ډېر ضروري بلم چې مطلب د دین چې کم طالبان دي یا ملایان دي یا علما دي هغه پسې بد ویل پرېږدئ نو به دا زموږ د دوی په مابینځ کې بدي ختمه شي چې زموږ د ملایانو او د پښتانه قام بدي ختمه سوله په هغه ورځ به انشاءالله العزیز د پښتنو نیم مجلسونه چې دي هغه برابر شي تاسو ویل پښتونولي مه پرېږدئ د قام خدمت مه پرېږدئ همدا مولای صاحبان دغه شي ته قوم پالنه وایي نشنلیزم ورته وایي او دا حتی کفر سره تشبیه کوي دا حرام بولي وطن دوستی دا حرامه بولي نو څنګه وکړي دا خلک خو تاسو نه ډارېږي بیرته شنواري صاحب پیغمبر علیه السلام مبارک چې کله له مکې وتی بیا پر یو غره ودرېدی بیا یې وفرمایل زما خو نه زړه کېږي او چونکې زه مجبوره سوم له ما ته پاتېږي ډېر په ارمان یې دا خبرې وکړې دا د پیغمبر علیه السلام مبارک وطن و اوس په دې وطن کې معلومه خبره د بیت الله شریفه ولا خو خود د پیغمبر علیه السلام د زیږېدو وطن و د پیغمبر علیه السلام ورسره مینه او محبت و بیت الله شریف لر خو بل ورځ بیا پیغمبر علیه السلام راتللی سو بیا راتللی سو بیا رالی خو د خپل وطن یې ډېر ارمان درلودی او په دې کې لویه خبره دا ده چې دا کم مطلب قوم پرستی چې کوم بلل کیږي حرامه ده هغه حرامه ده زه راولاړ سم مطلب زوم پښتون یم تم پښتون یې زما قوم ستا سره بد وکړلو زه به زما د قام پر طرف درېږم چې یا زما قام دي زه به خامخا دا خو حرام کار دی په دې کې خو موږ د ورور له طرفداري نه کوو قوم خو لا ډېر لیرې خبره ده بس خپل قوم خو موږ نه پرېږدو د کوم قوم سره زموږ تعلق دی زه پښتون قوم یم پښتو وایم په پښتو کې اوسېږم د هغه پښتو خدمت به کوم ما ته چا وویل چې دا خبرې شته کوي دا چې پلانۍ ګناه پلانۍ دا خو بلوڅانو کې هم سته دا په پنجابیانو کې هم سته هغه ولې نه کوي ته هغه ولې نه وایې ما زه د پښتنو ملا یم زه دا خبره کوم هغه د بلوڅانو خبرې د بلوڅان ملایان وکړي د پنجابیانو د پنجابیان ملایان وکړي خو زه پښتون یم د پښتو خبره به در سره کوم ډېره زیاته مننه کور ودان خدای دې اوږد عمر درکړي ډېره زیاته مننه الله دې ژوندی لره الله دې قدر وکړه سعید صاحب ستا ملګري ستا کم پروګرام الله دې شاد او آباد لره ډېره ډېره مننه الله دې ژوندی لره